جهانگیر جهان صاحب عجیبه ځای ته دې راوستی یم په دې لفټ کې دې د دې سیند په غاړه راواړولم دا ډېر تاریخي او ډېر یخ سوات خو ټول ښکلی دی دې علاقې ته څه وي دا چې زه ته مرکې له راوستی یم ملګرو دا د جهان صاحب دوه برخې کتاب دی او ډېر ضخیم کتاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین آقای نامدار سردار د دو جهانو په سیرت منظوم کتاب دی یعنی په شعر کې لیکلی شوی دوه برخې کتاب دی واده دی همدلته کلي کې کړی مینه محبت که نه بس ارینج میرج او خانداني دغه یو بل سره د کلي خلک یو بل پیژني د ډېر لوی شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم قدرمنو عزتمنو سپېڅلو ښاغلو غښتلو پښتنو افغانانو رونو او خویندو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ملګرو ما تیره ویډیو کې تیره مرکه کې تاسو سره واده کړې وه چې سوات ته به ځمه د سوات پښتنو له به ځمه دغه یوسفزو پښتنو سره به مرکې کوم مرکو له راغلی یم ملګرو له راغلی یم او ډېرو لویو لیکوالو سره مې ملاقاتونه وشوله نن چې کوم مشر لیکوال صاحب کتابونه لیکواله سره مرکه کومه هغه تاسو ته کینومه جهانگیر جهان صاحب د هغه د ژوند کتاب راسپړو دا کتاب ما سره تاسو په مینه مینه ولولئ جهانگیر جهان صاحب عجیبه ځای ته دې راوستی یم په دې لفټ کې دې د دې سیند په غاړه راواړولم دا ډېر تاریخي او ډېر یخ سوات خو ټول ښکلی دی دې علاقې ته څه وي دا چې زه ته مرکې له راوستی یم دې علاقې دی دا د ډډاره دوتر دی او ډډاره کلی شاته پروت دی ډډاره دا زیات میاګان پکې اوسي دا دوتر دغو دی میاګان او سیدان او دواړه پکې اوسي او میاګان مو زمونږ وایو او نو دا د هغو که دوتر خو د هغو دی خو پارکونه پکې یا به هغو رخ کړي یا به نورو خلکو رخ کړي خو ډېر ښکلی ځای رخ کړی دی خلک سیل راځي او زنانه هم راځي واړه هم راځي پر دغه کې په اختر کې دلته ډېره ګڼه ګوڼه وي او دا زموږ د خلکو لپاره د کلیوالو لپاره یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی ته د ډېر ښایسته او تاریخي کلي ګوګدرې اوسېدونکی سوات ګوګدره لږ په ګوګدره راته څه ووایه ګوګدره د محمود غزنوي د دور نه آباد کلی تقریبا د ګوګدرې متعلق دا مشهوره دی چې کله چې ګیرا په دې سوات باندې راجا و ګیرا او نو هغه دا ګوګ شو نو د هغه نایب و دا ګوګ جرنی ګوګ د هغه نایب و نو څومره چې آبادي هلته شوې د ګیرا هغه قلعه اوس هم شته دی دارنګې د ګوګ دا قلعه اوس هم شته اوس تاسو په کلي کې شته دی باقاعده زه په خپله تللی یم او د غټه خبره دا وه چې لاول داسې اوار غوندې ښکارېدو بیا خلکو د بوتانو دپاره دننه پکې ځان له بل یو میرابي عمارت راښکاره شو دې کلا کې په دې کلا کې او نو هغه په دې کې یو سورنګ دی د هغې پس د سوریه چرته تللی دی تیخاني دي پکې دا د هغې زمانې دغه دا په دې حوشا کې د هغو آبادیان هم دي نو دا کلا خو ما اورېدلی چې بیا محمود غزنوي فتح که که نه هغه چې د ګیرا هغه د ګیرا قلا جدا دی دا خو د خپل قلا و دلته د ګیرا د کلا څنګه هغوی فتح کلا خو ډېره ګرانه باندې وي فتح شوې وه که نه دا قلا جي په یو ډیرۍ د پاسه دی خو دیو ته اوبه د هغه علم د چینو نه راوستې وي لکه لاندې نه چینې برابر کړی وي چونکې علم د دې نه په سطح کې مثبت دی نو دغه وخت کې نه بجلي وه نه نوره څه دا څه طریقې دی په کوزړګو کې راایستې وي یو کوزړګۍ د بلې سره جنګولې وه او د خاورو د خاورو کوزړګۍ وي سیند نه لاندې خېجولې وي د سیند نه لاندې هغه څه بره ده ګیرا پې کته دی نو دا اوبه به راتلې کته راغلې بیا بره په خپله به ختې سخته خپله همواره ساتله نو د قلا د اوبو کمې نه و کله چې محمود غزني صاحب چاپېره هغه فوج به کېناستو ته د کمانډر څه نوم پیر خوشاب محمود غزني صاحب دا څه وجه د دې ګیرا یو لور وه چې خو نشو پتولی د هغې منجادي وي نوم و منجادي وي
نو هغې کې دې چې وکتل نو په دې ثابت فوج کې چې کوم دی خیمې وي نو یو خیمه کې رڼا وه دا د شپې راکوزه شو تاریخي خبره د خلکو د وینا نو دې کې دا پیر خوشحاب و د عبادت کوو داسې دې زنانه ورته بیا ووي چې تاسو د ما د پلار د عقله داسې نه شئ پته کولی ته اوبه راځي هغه اوبه په شکل دا چې تاسو به درې ورځې اس اوبه کوئ یا تږی کوئ اس به تږی کوي او بیا به په دې اس سواره شي یو تن نو چې کوم دی د اوبو را شراره دا اس په دې بویږي ځمکه کې او نو دا ځمکه به وکني دا اوبه سلسله به ختم شي د اوبو هغه شی چې وشو عقلاج خبر د اوبو هغه اوبه دی بند کړي د سیند وای بند کړي دا به اوبه د تنګي سره دی بیا به برخه دی هلته برم بزرګی وي نو هغه چې اوبه ختم شي بیا به خپل راګو شو لکه دنیا هغه وخت کې دومره ترقي کړې وه خلک اوس وایي چې نه بجلی وه نه نور څه سهولتونه او د لاندې سیند نه دومره لوی غر او بیا د غر د پاسه کلا ته د غر د پاسه قلا زموږ بد دی دې چې کله د اوبو سلسله ختمه شوه نو دې خو مجبورون راووتلو نو دا جنګ په میدان شوی دی په غره کې نه دی شوی دې قلا نه کتره راګو شوي دي داسې وایي چې دا پیر خوشحاب چې دی نه دته خلک غازي بابا وایي د کې یو ځای کې د سر پرې شو نو دا وایي بغیر سره چې کوم دی روان شو په دې اسمان دی دا خلک ویلي چې لکه دا خو بغیر سره رابس راځي رو تښتېدل ټولو نو د سره یو ځای پروت دی او تانه بل ځای یور وایس ټي وي لندن دی ستاسو کوربه ستاسو باچاجي صابر شاه صابر یم لکه چې ویلې شوي دي سوات ته راغلی یما او ډډاره کلی دی ګوګدرې غاړه ده د سیند چپی چپی سیند دی که زما کیمرامین الهام شاه دا کیمره دا رنګ تاو کا نو دته به تاسو ته به معلومه شي چې دا یو د غرونو او د چینارونو منځ کې یوه بهترینه علاقه ده دلته کې راغلی یم جهانګیر جهان صاحب له یور وایس ټي وي لندن که تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کوئ ځکه چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي او ستاسو د ژبې خدمت کوي او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کوي جهان صاحب څو کتابونه دي چاپ دي کتابونه خو زما څلور چاپ کړي دي او څو کلام را سره پروت دی څه نظمونه دي څه غزلې دي څو ناچاپ کتابونه به ترې جوړ شي تقریبا که فرض که زه نظمونه ځان له کوم او غزلې نو 2 کتابه ترغېږي ښه دا څلور کتابونه دي په څه نومونه دي یو زما د همبري او د حاجونو سفرنامه د حرمینو یادونو او بل محسن ثانیه د رسول الله خدای سیرت ملکن منظوم او کسانو دا وی ملکینو شر دا په پښتونخوا کې اولنې سیرت منظوم صورت دی صحیح او د ما د ابراهیم علیه السلام نه راواله رسول الله خدای وصاله پورې کړی بل کتاب دا تړون چې دی دا زما د شعري مجموعه ده د لیکوال نو د دې وخته پورې چې کوم انتخابي غزلې وي او نظمونه هغه ما لیکلي تر هغه د محسن ثانیت لګه دا ملګرو دا د جهان صاحب 2 برخې کتاب دی او ډیر زخیم کتاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین آقای نامدار سردار د 2 جهانو په سیرت منظوم کتاب دی یعنی په شعر کې لیکل شوی 2 برخې کتاب دی دا د جهان صاحب یو بل ډیر اهم کتاب دی شعري مجموعه د تړون ډیر ښکلی نوم دی د تړون په نوم او دغه هغه سفرنامه ده چې ډیره اهمه سفرنامه ده او جهان صاحب دا سفرنامه د څنګه لیکلې ده د چا په وینا دي لیکلې ده دا چې موږ تنها صاحب یو پروګرام راخ کړو په کې صابر شاه بادشاهجي راغلی و دغه کتاب مالا د مرینه مکې ته یو لک راوړو خو دې ته ما دا وویل چې بادشاهجي ما هم یو سفرنامه ته هغه وی چې دا به خامخا شای کې وسو صحیح نو ما به شای کوله یا نه شای کوله خو هغه منظور راواچو دا سپینسترګي هغه وکړه د سپینسترګي هغه وکړه دا را باندې هغه ولیکله ملګرو دا خبرم درته کومه چې دا صحیح ده چې جهان صاحب دا کتاب دا سفرنامه د ما فیلډ چون کې سفرنامه د خپل ملت سفرنامې دي نو دا کتاب دوی ما ته په یو شکل کې اهدا کړی دی او شروع هم د دې خبرې نه زما د ذکر نه کړی ده نو دا د دوی پیرزونه او دا ډېره
اهمه د حرمینو شریفینو سفرنامه ده. جهان صاحب څو بچي دي؟ زما د خیر سره 4 زامن دي او 3 میلیونه دي. څه نامې؟ یو خضرایات دی، عظمتایات دی، رحمتایات دی او سنگین حیات دی. او کور کې پښتو ژبه لوستلو لیکل د بچو له ورځي کنه لکه چې څنګه ټولو شاعرانو الله الله خیر سلا ده. زه خپلو بچو ته د سکول وړو ته چې کیسې لیکم په انګریزي کې نه لاول د پښتو په بورډ کې ولیکم په بورډ باندې. دا غي فائدہ دا شو چې الک هم هغه د پښتو نه انګریزي لیکي. دا شی مې شروع کړی دی او خپل ماشومان ته پښتو وایم کتاب چې دا ته وایم. ته هډ ماستر پاتې شوی؟ زه جی پرنسپل پاتې شوم. پرنسپل موږ ورته په پیښور کې هډ ماستر وایو. او خدا یو اسکول ستا پرایویټ هم شته او هغه اسکول کې چې لکه چې 600 شاګردان وي نو 300 نه ته فیس نه اخلي. دا رښتیا دي؟ زمونږ سره 300 کسان دي موږ سره. په دې کې تقریبا 180 کسان فیس ورکوي. 180 سوی زه نه پیژنم. نه شلې او 6 کسان نور کوي. اوس دا 6 کسان څوک دي؟ په دې کې موږ تقریبا 60 کسان یتیمانان ساتو ځان سره. نو کوشش دا کوو چې کتابونه کاپیانې ول ورکوو او دا موږ سره پیسې نه موږ سکول کې دونه مدن نشته نه یو نه بل نه راولو پیسې. خو یتیمانان موږ بیا مخکې سکولونو ته فارورډ کوو پرورش ته. دا پرورش سکول دی هغه یتیمانان سکول دی. بل یتیمانان چې زموږ علي هغه خپل کور دی، خپل کار ماډل سکول، خپل کور ماډل سکول. دا هغه زما شاګرد محمد علي خان نوم د ډېر ښایسته ښه دی، خپل کور دی ورلی ښه دی. دا دا محمد علي خان نومې دی، د هغې پرنسپل دی او زما په 9 جماعت کې شاګرد و. هغه د وړوکوال نه بس سوشل ورکر و. نو زمونږ 4 هلکان هلته دي اوس او 14 کسان پرورش کوي. هغوی ته پیسې نه اخلي، جامې هم ورکوي، پیسې هم ورکوي، کتابونه هم ورکوي، مفت سبق وایي. ته وایه او غزل ووایه. ته وایه د خپل کتاب نه ووایم. د خپل کتاب نه وایه. دا جی ما د ګیلې په نوم باندې یو نظم لیکلی دی او دا وایس امریکې نه هم هغو دا ویلی چې دړه دوا مې نشته نه دړمن زړه دې ولې راکړو. چې د زړه دوا مې نشته نه دړمن زړه دې ولې راکړو. چې د سود تمې مې پرېږدي نه زیانمن زړه دې ولې راکړو. لکه کاڼی ستا د عشق په سمندر کې تږی پروت یم او چې وصال مې نصیب نه وی نو مین زړه دې ولې راکړو. چې د بل په خوږو زړونو پهې نشم ایښودلی، چې د بل په خوږو زړونو پهې نشم ایښودلی، نو په نورو ځان سیزونکې خوږلن زړه دې ولې راکړو. نو په نورو ځان سیزونکې خوږلن زړه دې ولې راکړو. بلبلان چې رانه شړي په موسم د پسرلو کې، بلبلان چې رانه شړي په موسم د پسرلو کې، د ګلچین کاله تهذیب کې چمن زړه دې ولې راکړو. د ګلچین کاله تهذیب کې چمن زړه دې ولې راکړو. ما وی زبا لکه شریکه د سحر شم په تیارو کې، ما وی زبا لکه شریکه د سحر شم په تیارو کې، د تیارو سره بلد شم غمجن زړه دې ولې راکړو. او د جهان زړه دې پتنګ کړو بله مینه دې کړه شمع، د جهان زړه دې پتنګ کړو بله مینه دې کړه شمع، داسې بې وصاله مینه سوزن زړه دې ولې راکړو. ډېر والد صاحب دې څه نامه وجي؟ د والد صاحب زما نوم شاه جان نوم او رونه د نورو یو ورور مې بل شته دی ژوندی دی؟ ژوندی دی او 4 مې خویندې دي. هغوی ټول ژوندي دي. واده دې همدلته کلي کې کړی؟ کلي کې کړی، کلي کې کړی. مینه محبت که نه؟ نه بس ارینج میرج او خانداني دغه یو بل سره د کلي خلک یو بل پېژني. د ډېر لوی سړي خور دې کړی د خوراکۍ د چا؟ د شیرشاه خان د خور. د شیرشاه خان چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ مشر دی د سوات، دغه خوراکۍ دی کړی. دغه خوراکۍ ډېر ښه سړی دی، تکړه سړی دی او پښتون سړی نو هغه د پښتو دپاره او د ژبې دپاره او د کامیت دپاره ډېر. نه شیرشاه خان هم تاسو سره ګوګدره کې جو خوسیږي؟ موږ ګاونډي دی تقریبا لږ بره دی موږ کته یو. نه دا سره زما پر تعلق دی او خانداني تعلق هم دی، زنانو هم دی که نه. نو پر تعلق دی سره. نو بل واده دې نه دی کړی؟
بل دا شتل چې کم دی نو نه دا زما ورېرونه چې دی درله مخه نیولې ده نه که نه خپله باندې مخه نشته دی خپله نشته دی خپله لکه مطلب که ته دویم واده کولې بیا کور کې زمونږ ورندارې درته مسلې او که نه اسخران مې هم زورور دي که نه او که نه اوس ستاسو جی نور نثر خو ستاسو صرف یو کتاب چاپ دی او ډېر ښه خواږه نو د نثر بل کوم کتاب اراده شته د نثر جی د نثر ما اردو کې یو تاریخ د دې مرسخیل لیکلی دی او د دې اباخیلو خو زما دا خیال دی چې هغه زه پښتو ته کړم هغه زه پښتو ته کړم نو که موږ پښتانه یو نو چونکې د پښتنو تاریخ نه پښتو کې پکار دی هغه تقریبا ما 28 صفحې لیکلی دی بیا په دې باندې خبر شوم چې خلکو به خپل پلان نیکه ډېر زیات صفت کوو ما د کتابونو نه دی لیکلی ما د زړو بلاګانو نه لیکلی دی ډېر مستند دی ملګرو یو خبر ورته کوم چې دا د سیند غاړه ده د سوات یخ موسم دی خو به هر حال دا د سیند غاړه ده نو یو پر فضا ځای دی نو دلته کې دغه تاسو وینئ چې څه سندرغاړي ملګري راغلي دي او هغوی لږ ډېر رباب منګې هم دغه کوي دغه کلچر د پښتنو چې وینئ دا لږ دا ډولکی یا د رباب आवाज به هم تاسو د منځ کې اورئ نو ځکه که زما د ویډیو کې د ساز आवाज راځي نو ځکه مې درته دا وښیلو جهانگیر جهان صاحب یو دارنګې عاشقانه غونتې ماحول دی روماني غونتې ماحول دی زما خو بیخي دغه پېښور ګرمي هېره شوه ښه یقینو که دا خپې مې اوس واورې دي خو ستا خواهش دی چې د واورو کې ودرېږو د دې غرونو نه دا واورې را دغه کېږي نو ته خو دې سره عادت یې ته خو دې سره عادت یې خو لکه مونږ خو به هر حال څه خیال دی چېرته خپل دارنګې روماني شعر درځي که نه درله روماني خو هم راځي خو ته تا ته یو قصه ووایم او ارشاد چې د زړه د تنه وینې د خپل زړه د تنه وینې څه سومه د خپل زړه د تنه وینې څه سومه مرغوچن ګلستان بیا سمسورومه او چې د وخت د اسرافیل په شپېلې مړه دي چې د وخت د اسرافیل په شپېلې مړه دي په هغو کې نوې ساله په کوهمه ډېر ښه ډېر ښه ترنم کې خپل کلام دې چېرته ویلی دی نه مې دی ویلی بیخي نه ولې ستا د رباب منګې ډېر خوښ نه دی ډېر مې خوښېږي په بل چې بلې وایي چې بلې وایي دې علاقه کې کمې جرګې کمې ټولنې کم تنظیم سره ستا تعلق دی زمونږ جی د مختلفو تنظیمونو سره و زمونږ یو تنظیم و تنها صاحب د هغې مشر و تالامن تنها صاحب مرحوم تقریبا دا 14 کلو تنظیم و چې کوم ځای به مرګ جوړ وشو د هغې 2-3 روغې موږ کړې وې ادبي تنظیم درته رادوم که نه تنظیم کې زمونږ هم ادبي تنظیم و دا طالبان تنهای مشر و نه اسلامي مرکزي اسلامي ادبي ټولنه وه د هغې صدر وم مرکزي اسلامي ادبي ټولنه نه موږ به هر قومي او مذهبي ورځ لمانځله او په هغې به موضوع به یو شاعري کوله ستا د وخت د یو څو شاعرانو نومونه راته واله ستا د وخت د وخت طالبان تنها صاحب او میرزا جانباز بیا د تخبای سره زمونږ مجلس جوړ شو وحیدګل وحید دی الله پاک وبخي زما ملګری و په 23 جنوري 2000 کې وفات شوی دی بل د هغه د ترور زوی و که بل نصیب محسن احمد صادق صاحب و دلته انیف قیس صاحب زموږ ملګری و انیف قیس صاحب زموږ جنرل سیکرټري و او د دې تنظیم ټول روح روان هم هغه لکو اوس څه صورت حال دی اوس غونډې منډې کوئ که نه اوس زمونږ هغه تنظیم کمزوری شوی دی اوس چې کوم تنظیم د طالبان تنها صاحب هغه ورځ ومنځله د مړینې هغه نو هغه ادبي کاروان نو هغه ادبي کاروان ټول غړي راغلي او یو ډېر ښکلی پروګرام وکړو په تنها صاحب باندې او موږ د هغو ډېر شکریه ادا کوو چې تنها صاحب پروګرام هغه وکړو قدرمنو ملګرو جهانگیر جهان صاحب زمون مشر شاعر مشر ادیب او ډېر ښه سفرنامه‌نګار یو سفرنامه یې چاپ ده خو رښتیا خبره دا سفرنامه ډېر ښه انداز کې د لیکلې ده او یو ډېر ښه انداز کې د دې هغه شروع هم کړې ده او بیا د افسانوي شکل کې ختمه کړې ده نثر یو کتاب دی 3 کتابونه د نظم دي د دې علاقې په هغه شاعرانو کې د شمار دی کومو چې پښتو ژبې او ادب لا
د زړه وینې ورکړي دي او هغه وخت کې چې دا دومره ډېر شاعران نو هغه وخت کې چې دا فیسبوکونه نو دا واتساپونه نو هغه وخت کې تنها صاحب دا جهان صاحب شاعري کول او هغه وخت کې د پښتو ژبې د ژوند بقا او ښایست نغرې تود ساتلی او ځکه زه د پېښور د هغه سرندارنګ مشرانو پسې راغلی یم او انشاءالله چې د سوات کوشش کوم چې دا سفر وغځو دا دارنګ نه دی چې د دوه درېو تنانو سره په دې دوره کې مرکې کوم او نور به پاتې وي د پښتو د ژوند مینې بقا او دا سفر به جاري وي ملګرو که یور وایس ټي وي تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړئ چې زما نور پروګرامونه هم تاسو وګورئ او تاسو له درځي اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکړئ دلوي الله پامان